بسم الله الرحمن الرحیم. د الوتونکو او کبانو د ناقانونه ښکار د مخنیوي کمپاین پر دوام. نن د 1405 کال د حمل د میاشتې 10مه نیټه یاد کمپاین د لغمان چاپیریال ساتنې ریاست د رئیس حاجي احمد شاه ابراهیم په مشرۍ د یاد ریاست د نظارتي ټیم او د لغمان ولایت د اړوندو ادارو د یوې ځانګړې کمیټې له لوري چې پکې د لغمان ولایت مقام، امنیه قومندانۍ، استخبارات او د اطلاعات او کلتور ریاستونو استازي شامل دي پر مخ وړل کیږي. د یاد کمپاین موخه د امیر المؤمنین حفظه الله او د ریاست الوزرا عالی مقام د حکمونو تطبیق، د چاپیریال خوندیتوب، د الوتونکو او کبانو د نسلونو زیاتوالی، د ایکوسیستم او غذایي ځنځیر پیاوړتیا او د طبیعت توازن ساتل دي. یاد ټیم د لغمان ولایت د مرکز مهترلام ښار اړوند د الیشنګ سیند په مسیر کې د دې زیارت او ګلکارۍ په سیمو کې ساحوي څارنه ترسره کړه. د څارنې پر مهال هغه چجې او دامونه چې د ښکاریانو له لوري د کبانو د ناقانونه ښکار لپاره جوړ شوي وو ونړول شول او یو شمېر ښکاري وسایل هم د مسؤلینو له لوري کبان د طبیعت مهمه برخه جوړوي. دوی د طبیعي چاپیریال د سلامتۍ نښه بلل کیږي. کبان د اوبو په پاک ساتلو کې مهم رول لري، ځکه ځینې کبان د اوبو واړه ژوي او عضوي پاتې شوني خوري. د همدې له امله اوبه پاکې پاتې کیږي او د ککړتیا کچه راکمیږي. د یادونې وړ ده چې د یادو سیمو اوسیدونکو ته د چاپیریال ساتنې ریاست د اطلاعاتو او عامه پوهاوي عمومي مدیر له لوري د چاپیریال ساتنې، د کبانو او الوتونکو د ارزښت او د ناقانونه ښکار د زیانونو په اړه عامه پوهاوی هم ورکړل شو، څو خلک د طبیعي سرچینو په ساتنه کې فعاله ونډه واخلي. راځئ چې په ګډه د خپلو طبیعي شتمنیو ساتنه وکړو او راتلونکو نسلونو ته یو سالم او شین چاپیریال پرېږدو. د لغمان چاپیریال ساتنې ریاست له ټولو درنو هیوادوالو څخه په خورا درنښت هیله کوي چې په یاد کمپاین کې له موږ سره یو ځای شي، د ښکاري سیمو او اشخاصو په هکله امنیتي مسؤلینو ته اطلاع ورکړي او هم د یاد ناوړه عمل په مخنیوي کې په خپله هم برخه واخلي.